بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یئ. قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره ډیر مهم او ایمان تازه کوونکي معلومات شریکوم چې یو عالم د دې خبرې وضاحت کړی دی چې د مولایانو او عالمانو ښځې ولې د نورو خلکو د ښځو په مقابله کې ډیرې ښایسته وي. د دې څه وجه ده او هغه د دې په اړه باندې څنګه تفصیل بیان کړی دی. که غواړئ چې خبر شئ او دا ایمان تازه کوونکي معلومات ترلاسه کړئ نو مهرباني وکړئ ویډیو را سره خامخا تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې له همدغسې ښایسته معلوماتو نه خبر اوسئ. قدرمنو دوستانو، که موږ تاریخ وګورو نو د اسلام نه وړاندې ښځو ته هیڅ حقوق نه ورکول کېدل او په عربو کې خو دا حال و چې که ښځې به پیدا شوې یعنی جینکۍ به پیدا شوې نو هغه به یې ژوندی ښخولې او هغه به یو قسم عیب او پیغور ګڼل کېدلو. خو کله چې اسلام راغی، اسلام ښځو ته دومره حقوق ورکړل چې د مور د خپو لاندې جنت کېښودو او لور یې د الله تعالی رحمت وګرځوله. خو دې سره سره اسلام ښځو ته د یو خاص څیز حکم هم کړی دی چې هغه پرده ده. دوستانو، اوس راځو د خپلې ویډیو اړخ ته چې د مولایانو ښځې ولې ښایسته وي. یو عالم په دې اړه باندې تفصیلي بیان کړی دی چې زه تاسو سره مختصر خلاصه شریکوم. دغه عالم په خپلو خبرو کې وایي چې زه یو ځل په یو محفل کې کېناستم چې په دغه محفل کې عیسایان او میرزایان یعنی قادیانیان هم شامل وو. هغوی زه خپل اړخ ته مخاطب کړم او ویې ویل چې موږ ستا نه نن یوه پوښتنه کوو او د دې جواب باید موږ ته ته راکړئ. هغوی پوښتنه داسې وکړه چې موږ ته د دې خبرې وضاحت وکړه چې د مولایانو یعنی د عالمانو ښځې ولې ښایسته وي او د نورو خلکو ښځې د هغوی په مقابله کې دومره ښایسته نه وي. مولانا صاحب په خپل بیان کې وایي چې ما ورته وویل چې بالکل په دې کې شک نشته چې ستاسو خبره صحیح ده او دا د الله تعالی شکر هم دی، خو په دې کې لویه خبره دا ده چې الله تعالی د پردې یو عزت ساتلی دی. مولانا صاحب وایي چې ما دوی ته یو مثال هم ورکړو چې که تاسو د خپل وجود هغه حصو ته وګورئ چې هغه په جامو کې یا په پینټ شرټ کې پټ وي نو هغه به پاک او صفا وي، او بیا که چېرته تاسو خپل مخ یا لاسونو یا نورو ځایونو ته وګورئ نو په هغې باندې به ګرد و غبار هم پرېوتی وي او تاسو ته به په دې کې مکمل فرق واضح شي. همدې دپاره ځکه اسلام د پردې حکم هم کړی دی چې که کومې ښځې بغیر د پردې نه بازار ته وځي یا د پردې خیال نه ساتي نو د هغوی په وجود باندې به ګرد غبار، د انسانانو بد نظرونه یا هغه ځایونه چېرته چې کارخانې وي د هغې کیمیکل او یا د مخ د ښایسته کېدو لپاره چې کوم کریمونه استعمالوي نو د دې مضر اثرات پرې پیدا کېدلی شي او د دې نه د الرجۍ او یا نور مسایل هم پیدا کېدلی شي. خو د دې په مقابله کې بیا زموږ ښځې د نورو دنیادارو یا ستاسو د ښځو په شانتې دومره کریمونه هم نه مږي، نه دومره ځان سینګاروي او نه بغیر د پردې ګرځي. نو د همدغه وجې نه د مولایانو ښځې ښایسته وي او د هغوی ښایست الله تعالی د پردې له وجې نه ساتلی وي. ځکه چې کوم څیز په پرده کې پروت وي او په هغې باندې د نور شعاګانې او یا خراب نظرونه او یا نور هغه شیان چې موږ ذکر کړل نه پرېوځي نو هغه ډېر ښکلی او تازه وي. نو په دې باندې دغلته موجودو ټولو کسانو وویل چې بالکل ستاسو خبره سمه ده. قدرمنو دوستانو، واقعا چې پرده د ښځو لپاره ډېره زیاته ضروري او مهمه ده ځکه چې دین اسلام د پردې حکم کړی دی نو بالکل په دې کې زموږ لپاره ډېره لویه پیدا ده. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي، ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. مهرباني وکړئ درسره لایک کړئ، دا ښایسته واقعه خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې نور ملګري هم د دې نه زده کړه وکړي او خوند واخلي او زموږ چینل سبسکرایب کول مو هېر نه شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.